یو زنانه عدت تیر نکی یا د عدت پریز بالکل ونه کی، نو آیا په دې باندې د دې هغه خاوند ګناهګاریږي کم چې وفات ته په قبر کې پروت دی هغه ته ګناه رسی، او کنه ټول په ټوله ګناهګاره صرف دا زنانه ده؟ نو ګوره چې د دې جواب ز تاسو له در کوم، خو د دې نه مخکې په دې ځان پوهه کوي چې عدت کې په دې کم پریزونه دي، کم پریزونه په دې لازم دي چې دا به عدت کې کوي او کني کوي، نو دا زنانه په ګناهګاریږي. په کار چې په دې د امت مسلمه تور سره پوه شي او نارینه په پوه شي چې به خپل زنانه د هغه خبرې څه کوي پابند کوي. اوله خبره دا ده چې دا به د خاوند په کور باندې 4 میاشتې او 10 ورځې عدت تیری، د ډیر اشد ضرورت نه بغیر به دا د خاوند د کور نه اوزینه که کور بدلو د ډیره مجبورۍ د وجې نه مالک تنه ایستل د کری کور دی یا کور زوړو را پریوته هغه به ضرورت ته مجبوری ده، که د ډاکټر او د هسپتال لپاره وته د ډیره اشدي مجبورۍ د وجې نه نو هغه به ضرورت ته او مجبوری ده. د خاوند په کور دی ته د خوراک سکاک د پاره رزق نه ملاوېدو او د مناسب او با پرده معاش ته پاره د کور نه وتله چې د نور پریوتونه مخکې به واپس کور ته راځي، نو دا ضرورت دی. د دې نه علاوه دا د خاوند د کور نه بنوزي ورنه په دې به ګناهګاره ګرځي. په کور کې دننه په دې څه پریزونه دي د نامحرمو نه به پرده کوي، خو ګوره دا پرده پښتنو صرف په عدت پسې خاص کړی ده. ګوره په عدت پسې دا په عدت پسې خاص نه ده، کوم سړو سره چې دغه زنانه نکاح کیږي په عدت کې اومته پرده ده، د عدت نه علاوه ته اوم څه ده جی پرده ده، دا زنانه په عدت پسې خاص کې او د عدت نه پسې به پرده نه کوي، دا غلطه طریقه ده. خوشبو بنه لګي، رانجه بنه لګي، نکریزي بنه لګي، خوله بنه سره کوي، ډول سنگار بنه کوي، نوی خستا ګلداري شوخي کپړې، دا بنا چې په دې ټولو خبرو باندې دا زنانه سيجي دا په هیدار دی پابنده. اوس که دا زنانه عدت تیر نکی یا د عدت دا پریز ونه کی، نو دا ځان سره یاد ساته چې هغه وفات شوی خاوند تر دې څه ګناه نه رسیږي، بلکې ټول په ټوله صرف دا زنانه څه ده جی دا د دې ګناهګاره ده. صحیح شو لکنه؟ یا هغه سړی ګناهګار دی چې دا غوی په وسرس یو هغه د عدت پابند کین، نو هغه سړی په ګناهګار دی، خاوند ته ګناه نه رسی. او که خاوند دی له دا تربیت ورکړي چې زه مړ شم نو عدتونه مته روا او پریزونه مکوا، نو به خو خاوند مجرم دی. خو که خاوند دا تربیت نه ورکړي نو خاوند ته بیا په دی باندې څه ګناه نه رسی، بلکې دا خزه څه ده جی ګناهګار ده. بل ضروری مسله دا او کوم چې په پښتنو کې مشهور ده او غلطه مشهور ده چې د خزي عدت پوره شي نو اکثر دا زړی بوډایګانی چې دا ورته وای چې اوس په خاون قبر لزی پلانې عمل بکې دا غینه مخکې دا ځان سره یاد ساته چې د دې عدت پوره شي پریستی روچت شي، نو دا اوس مناسب ډول سنگار د شریعت مطابق ډول سنگار هر څه کولای شي، د کور نم وتلی شي، د ضرورت لپاره پابندي په دې باندې نشته، نکاح کولای شي په دې باندې څه پابندي نشته. او دغه خبره د دې زنانو غلطه ده چې د خاون قبر لذي پلانې عمل بکې شریعت دلته دا زنانه د عدت تیرېدو نه پس د هیڅ یو حکم دلته پابند کړي نه ده چې دا به ته سکه خامخا بکې. نو کو دسې سری واجونه په دې پښتنو کې او په زنانو کې مشهور وي نو هغه بسوي ابه غلط وي او هغه به خود ساخته وي. اوس بل مسله دا وکړه چې د یو زنانه خاون وفات شو په خېټه اولاد نه، نو دغه 4 میاشتې 10 ورځې عدت دی. خو کو په خېټه اولاد دی نو دا یاد ساته چې د اولاد زیږولو پورې بر دی عدت، هغه که زر وزیږي د کوغه کې ته 9 میاشتې تیر شوې دا بر دی صحیح عدت. اوس یو زنانه د سیده چې خاون وفات شو په خېټه اولاد دی او دا اولاد د 4 میاشتو نه مخکې د وخت نه مخکې ضایع شو، نو دا یاد ساته چې د 4 میاشتو نه مخکې ضایع شو نو دا غټیم د چې دا اندامونه پوره شوي نه دی او په دې کې سام نه دا چول شوی، نو دا عدت د دې پوره نه دی، 4 میاشتې 10 ورځې به پوره کوي. او که د 4 میاشتو نه پس ضایع شو نو دا هغه وخت چې په دې کې سام چول شوی اندامونه پوره شوي، نو بیا د عدت سره جی په دغه ضایع کېدو د حمل سره پوره شو. اهم مسائل دي که د معاشري سره شریک کوي اصلاح براشي، دا به د اجر خبري. وصلی الله علی او چې بیا کله وادو شي یو بل سره به د گزارې جون تیروي، دا ګورې قانون دی گزارې جون به تیروي. ښه بوډۍ به انګور ته خوشحالي په واده کې به ګډېږي او داسې به ګډېږي چورلکونه به وایي که نه توبه وباسه. بوډۍ به د زوی وادي په دې لارو کې به چورلکونه وایي او په کور کې به در نه چورلکونه وایي او رانجه ټول شاټ چې دونه رانجه اچوي او ګولي خارو نه یې خوله ډکوي او داسې ګډېږي به خوشحاله وي او تمبل به مو یو ډنګډنګې به مو یو دا سرکي او کله هلته تللی او کله دلته د دوی مې واده دی خوشحالې خو چې انګور راولي انګور یې په سترګو بده لګي، بیا ټول یو شان نه دي. ګورې بیا د هغې بوډۍ د انګور په سترګو بده لګي، که ته دې تپوسو کې انګور یې څنګه ده وایي بان سره یې په ډولۍ کې څو باړې راوړی دی وایي خل جبې ده. بوډۍ سوچ وکړه ګزاره وکړه انګور دې را لور په ځای دی ده، سوچ وکړه ستا لور کوم ځای واده ده که هغې سره خپله خواښې ظلم کوي ته خفه کېږي که نه خفه کېږي، نو ته ولې ظلم کوې؟ او ګورې بعضې جینۍ هم زبان دراز دی
بعد چې د ډولۍ کې راوسته کنه هغې نه دې تپوس وکړه بوډۍ څنګه ده وایي توبه وباسه هغه هم سپاره ده تراس کړي بوډۍ وایي که خدای یې مړه کړي غریبه بوډۍ ده دا زوی ته خو چې دا نن په کورسۍ ناست دی او خوشحاله د دې بوډۍ د برکت نه که دا زوی دې نه وی راوړی تا باندې چا څه کوله دا خو د دې بوډۍ د بوډا د پاسه نو بعضې انګور هم ظالموي جینۍ هم ظالموي خواښې ته په سپک نظر ګوري او خیرې ورته کوي او زوی ته به لمسون کوي زوی ته خاوند ته به لمسون کوي چې مور او پلار سره روان شي نو دا دواړه به ښه کوي دا یاد ساته خواښې او سخر به دې انګور ته د لور په نظر ګوري او دا جینۍ به په دې کور کې د خپلې خواښې او سر ته د مور او پلار په نظر ګوري چې دین پکې وي سیسټم به ټیک روان او چې بېدینه وي نو کار به خوراني روزانه به جګړې به وي د خواښې به د انګور سره جګړې نه غریب او پسې ډبی او د انګور به خواښې سره جګړې او نه غریبه ډبی قسم په خدای داسې انګیندې ملي ظالمانې چې خواښې د کور نه ایستې دي او شړلې او بوډا سخرې د کور نه پلار زوی ورته لمسولی دی او په دیکو یې بار ایستلی او شړلی دی او داسې ظالمه خواښې او سخر مې لیدې دي چې بې ځایه زوی لمسوي او ښځه پرې وایي دا به وایي پرې نو ستا په زړه کې دا سوچ دی چې زما لور ده او واده ده که هغې سره خاوند ظلم کوي بیا بعضې سړي م ګورې ښځو سره ظلمونه کوي په لږه خبره طلاق او طلاق او طلاق دې نه به ځان ساتې ته سوچ وکړه چې ستا خور له څوک طلاق ورکړي ته خفه کېږي که نه خفه کېږي که ستا لور وادي او هغې له څوک طلاق ورکړي ته خفه کېږي که نه خفه کېږي نو ژوند به ښکلی ژوند تېروی د واده نه پس او تاسو ټولو ته وایم الحمدلله چې د ښځې سره به ژوند ښه تېر ښځې وال ټکول ګورې په شریعت کې نشته ښځې د نصیحت وکړه قرآن شریف فرمایي واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن کومه ښځه چې ناشیزی که وړي ته توی شوال منه دي که چیني د ښځې نه توی شوال منه دي که جامې سرې وسوځولې وال منه دي په دې منه وی دا خو انسان دی تا نه نه تویږي څه ګیلاس دې مات شو وال منه دي تا نه نه ماتېږي څه چې کومه ښځه ناشیزی ناشیزه څه ته وایي چې خاوند ته رابرغېږي جوابونه ورکوي یا کومه ښځه فاسقی هلکانو سره په موبایل خبرې کوي او بار کله وګرځي دا آزاده جینۍ دا اول شي هم په لومبي ځل نه دا اول څه شی دی دا اول فعظوهن نصیحت ورته وکړه که په نصیحت کار نه شو نو وهجروهن فی المضاجع ملاسته دې جدا کړه او په کوټه کې دننه که په هغې هم کار ونه شو نو فاضربوهن بیا ووهه هم شریعت څه وایي رسول الله مبارک فرمایي زه نه وایم اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه چې ښځه وی په مخ به نه وی مخ خو د ډول ځای دی سپی به هم په مخ نه وی تاسو خو زمیندار یې خر به هم په مخ نه وهې غوی به هم په مخ نه وهې دا ګناه ده ښځه به په مخ نه وی چې شړخ شي په دا مخ یې وایي غاښ دې مات کړي بیا هماغه ډاکټر له بوځي غاښونو ډاکټر له غاښ یې مات کړی پې خفه کېږي ظالمه اوس پې 1000 روپۍ لګې سړی دې وله غاښ ماتو نو بیا وایي ګورې ډاکټر ته وایي چې د دا وتهونه کې خاوند والي وایي دا مې غوڅ خوړه نو پې غاښ مات شوی دی نو ډاکټر څه ماشوم خو نه دی هغه ته پته لګي یو ظالم ښځې له لته ورکړله کټ نه لاندې راوغورځو لاس یې وله مات بیا په ډاکټرانو ګرځوله نو ما دا پوره څونه ظلم دی وکړه دا پردی لور خور ده که نه که ستا لور خور سره څوک ده وکړي ته به خفه کېږې که به نه خفه کېږې